د طالبانو په حاکمیت کې هم پاکستان ته د چاتراشو قاچاق روان دی. سلام ستړي مشئ، زموږ سولا ټي وي چینل ته پخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د طالبانو د خبرداري سربیره لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. ځایي خلک شکایت کوي چې ځنګلونه دلته منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو چارواکي بیا د سختو اقداماتو خبره کوي. ځایي خلک د ځینو د ځنګل وهلو یو لامل بیکاري بولي، خو وایي د ځینو بیا دا تجارت ګرځېدلی او لرګي پاکستان ته قاچاق کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نعیم د ویچا ولایت ته وویل چې که څه هم د دوی په سیمه کې د ځنګلونو ډیره برخه له منځه تللې، خو اوس د ځنګل کمې برخې پاتې دي او پاتې ونې هم په ډیرې بېرحمۍ سره په برقي ارو پرې کیږي. نوموړي وویل ځنګل نور پاتې نه دی، بس هر سړی اخته دی د بیکارۍ او مجبورۍ له کبله ونې وهي. ویل کیږي چې په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو له وهلو وروسته د چاتراشو قیمتي لرګي په قاچاقي توګه پاکستان ته اړول کیږي. محمد نعیم بیا زیاتوي چې د ځنګل وهل د یو شمېر کسانو تجارت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي دلته د ونو وهل د ځینو خلکو کاروبار ګرځېدلی. هغوی نختر وهي، ځانګړي ماشینونه یې ورته راوړي، همدلته ځنګل کې ترې چاتراش لرګي وباسي، بیا یې د سرکاڼو نواپاس د مرورې، غاښۍ، د دانګام، بیشلۍ، غرنۍ لارو باجوړ ته اړوي. کونړ ته ورڅیرمه د نورستان ولایت غرونه هم په پراخو طبیعي ځنګلونو پوښل شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د نورستان د ځنګلونو پرې کول په چټکۍ سره روان دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن د ویچا ولایت ته وویل چې د دوی په سیمه کې پخوا ډیر ځنګلونه وهل شوي دي او اوس یې هم د ځایي خلکو له لورې د ونو پرې کول دوام لري. هغه وایي دلته خلک اخته دي، یوه نیمه ونه چې پاتې ده هغه هم پرې کوي. د ځنګل حالت ښه نه دی. نوموړي دغه راز وایي چې په درو کې زرګونه ټنه پخواني وهل شوي د چاتراش لرګي پاتې دي چې له هېواده بهر د قاچاق څخه یې باید جدي مخنیوی وشي. که څه هم تیر حکومت د ځنګل په وهلو او ګاونډي پاکستان ته د چاتراش په قاچاق بندیز لګولی و، خو هغه وخت یو شکایت دا و چې د تیر حکومت یو شمېر محلي چارواکو د لرګیو له قاچاقبرانو سره لاس یو کړی و. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی، په یو تازه اقدام کې د طالبانو وزیرانو شورا د ځنګلونو وهلو او له هېواده بهر یې د لرګیو پرې کولو قاچاق بندیز لګولی و. د طالبانو د کونړ والي مولوي محمد قاسم خالد که څه هم مني چې په کمه اندازه په پټه د قاچاقي لارو چاتراش انتقالیږي، خو وایي په عمومي ډول د ځنګل وهلو او چاتراش د قاچاق مخه نیولې ده. نوموړی زیاتوي په جدي توګه یې اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه کړې ده چې ځنګل وهونکي او د چاتراش لرګیو قاچاقبران ونیسي او د قانونو منګولو ته یې ور وسپاري. نوموړي وویل موږ چې راغلي یو له خپلو مسؤلینو، مختلفو ولسوالیو، قومي مشرانو او سپین ږیرو سره مو مشورې کړې دي. د ځنګل وهل او د چاتراش انتقال په هر نوم او هر ځای ته جدي بند دی او ټولې لارې یې پرې تړلې دي. د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه جدي ده او په دې برخه کې د هیڅ چا مراعات هم نه کوي. د کونړ والي زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر په چاتراشو بار موټر له درو قاچاقبرانو سره لاس په لاس نیولي دي. پر ختیځو ولایتو سربیره په سویلي ختیځ ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې هم د ځنګلونو وهل روان دي چې ډیره برخه ځنګلونه له منځه تللي دي. په افغانستان کې په ناقانونه ډول د ځنګلونو وهل د اوږدو مودې راهیسې یوه جدي ستونزه ده او ویل کیږي چې د هېواد تر نیمایي ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.